بسم الله الرحمن الرحیم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتري پوهنې جدول سره شریک کړم. له هغه نه مخکې راځم هغه پوښتنو ته چې تاسو ما نه کړي دي د هغو غواړم تاسو ته ځواب درکړم. لومړی سره کې دلته زموږ یو ورور سوال کړی ده، ویلي دي چې د لغمان سیٹ دوباره چیرته کله واځيږي. سیت لغمان کې از هر یعنی فعلا کې از سیت لغمان البته یعنی تفاوت که داره فعل و بدیهیشون تقریبا دو ماه تفاوت داره. اگر می دو ماه البته با 60 روز تبدیل کنیم و با روزها تبدیل کنید و اونها را تقسیم 3 کنیم، این هر عدد که برای ما آمد اما روز بعد سیتشون باز میشه، چون روزانه 3 روز پیش میره سیت لغمان و انشاءالله این احتمال زیاد 20 روز بود، 25 روز احتمال است که باز شود. و دیگه روز یک بیادر دیگه ما هم گفته است که هر روز یعنی مطلبش نمی است که هر 3 روز بعد نوبدهی پیش میره یا فاصله داره، دیگه هم فاصله داره. بله بعض ولایت ها هستند که هر 3 روز بعد نوبدهیشون میته، بعض ولایت ها هستند که 2 روز بعد نوبدهیشون میته، یعنی بعض ولایت ها هستند که در یک روز البته 2 روز 3 روز پیش میرن. خصوصا کابل که از در هفته فقط و فقط 2 بار یا 3 بار یا 1 بار البته نوبدهیشون پیش میره. امروز هم احتمال است که نوبدهیشون پیش بره و برای کسایی که ثبت نام کرده اونها تاریخ بدهم. خب نمی سوال بود، کسایی که سوال داره میتونه که با زیر می ویدیو کامنت کنه تا ما برایشان ویدیو جور کنیم و مشکلاتشان حل کنیم. خب برای حمایت از ما میتونه که چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. کدوم درخواست دارین، کدوم پیشنهاد دارین، کوم وړاندیز لري، کوم مشکل لري، کولای شئ دغه ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو دغه په ارتباط باندې تاسو ته ویډیو جوړ کړو، تاسو مشکل حل کړو. راځو د کابل او د ولایتونو د بیومتري پوهنې تاریخ ته جدول ته. البته نن تاریخ دا د 1402 کال د 8 میاشتې 2م تاریخ ده. فعل لپاره کابل چې دا کابل نوبدهی چې دا هغه تاریخ باندې دا د 2022 کال د 8 نسم کې دا یعنی هجری شمسي ته کوم غواړو د 1402 کال د 5 میاشتې 28 سره برابر ده. همداسې روزګان هم د 2023 کال د 10 میاشتې 20 کې دا هجری قمري ته والو هجری شمسي ته والو د 1402 کال د 8 میاشتې اول تاریخ کې دا. بادغیس ولایت چې دا د بینوبدهی چې دا د هجری شمسي په اساس باندې د 1402 کال د 15 میاشتې 3م تاریخ ته رسیدلی. بامیان ولایت د 1402 کال د 3 میاشتې 20م تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 11م تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 20م تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 11 میاشتې 28م کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 12م کې ده. پروان ولایت پسې پکتیا ولایت د نوبدهی د 1402 کال د 15 میاشتې 20م کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 20م کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 15م کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 15م کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 14 کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 2 کې ده. دایکنډي ولایت د 1401 کال د 12 کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 2 کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 15 کې ده. غزنی ولایت د 1401 کال د 8 کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې اول تاریخ. فاریاب ولایت د 1402 کال د 21 کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د 28 کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 9 میاشتې 25 کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 15 کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 19 کې ده.
کونړ ولایت د 1402 کال د څلورمې میاشتې 20 کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د دویمې 14 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د شپږمې 14 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د دویمې 23 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د اوومې 28 کې ده. او نیمروز ولایت د 1402 کال د شپږمې 3 کې ده. هرات ولایت چې دا هم تر اوسه پورې کومه بدهي موږ سره نه شریکه شوې ده، ما پخوانۍ نو بدهي ده ځکه لیستونه موږ سره نه شریکېږي فعل لپاره. د دلیل هم د فعل لپاره په هرات کې هر څو ورځې بعد د 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد زلزله کېږي. په دې خاطر باندې نوي لیستونه نه شریکېږي. هغه کسان چې غیر حاضرین دي هغوی کولی شي مراجعه وکړي. کسایی که در ولایت هرات غیر حاضر هستن ها میتونه که به ولایت هرات مراجعه کنه و بیومتریک شود. و لست‌های جدید همراه ما شریک نمیشه که دلیلشان زلزله است، یعنی به خاطر زلزله نمیتونه که لست‌ها را شریک بسازه. هلمند ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې 28 تاریخ ده. او میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د اوومې 28 کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې تاریخ. دا حقیقي تاریخ ده، دقیق تاریخ ده، ځکه چې موږ دغه لیستونه چې هغه کوو دا نو بدیهي چې موږ هغه کوو له دغه لیستونو څخه موږ څه کوو، روزانه موږ له دغه لیستونو څخه ترتیبو تنظیموي. دا د ټولو ولایتونو بغیر له کابل څخه دغه لیستونه دي چې موږ سره شریکېږي روزانه. نو د دغه په اساس باندې موږ څه کوو، تاسو سره د خپل معلومات شریکو. هغه هیوادوال چې مشکل لري کولی شي بیا موږ سره د تماس شي. او بل د لیستونو د ترتیب لپاره یعنې غواړي چې نو بدیهي معلومه شي، نو که چېرته فورمونه تبدیل کړي نو کولی شي زموږ دغه تلیګرام ادرس ته څه وکړي، مراجعه وکړي. د تلیګرام ادرس هم موږ لیکلی ده، کولی شي دغه تلیګرام ادرس سره تماس ونیسي. او دغه واتساپ شماره زموږ سلیجي ساعته فعاله ده، کولی شي دغې کې هم څه وکړي، خپل مشکل مو سره شریک کړي. او بل هغه هیوادوال چې مشکل لري کولی شي دغه ویډیو لاندې شریک کړي. دا و د کابل او د ولایتونو بیومتریک وهنې تاریخ. ځکه چې دغه نو بدیهي چې ده موږ چې ترتیبو د دغه لیستونو په اساس موږ ترتیبو د دغه لیست په اساس باندې څه کوو، موږ معلومات را جمع کوو، تاسو سره شریکو. همدارنګه د کابل هم فورمې چې موږ په کابل کې ثبت نام کړي دي هغې موږ ته معلومات کېږي چې فعلا لپاره د کابل دغه تاریخ ته نوبت رسېدلی. احتمال شته چې دغه نن او سبا د کابل نو بدیهي شاید مخکې لاړې شي، او شاید د چهارشنبې په ورځ باندې هم څه وشي مخکې ته لاړې شي. که تاسې بیا هم د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لرئ کولی شئ موږ سره په تماس کې شئ. او بله کولی شئ د راتلونکو ورځو کې احتمال شته چې دغه ولایتونه چې مخکې مې هم ذکر کړي اوس بیا هم ته ذکر کوم، بادغیس، بغلان، یوزجان، فاریاب، فراه، پنجشیر، پروان، بلخ، تخار، سرپل، کندوز، کندهار او هلمند. دغه ولایتونه احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې ډېر سیټونه خلاص شي. او بل که تاسې غواړئ د برازیل لپاره هم ثبت نام وکړئ، موږ هم خدمت کوو. د فرانسې لپاره هم کولی شو چې ثبت نام ورته وکړو. د شنګن ویزو لپاره د ایران ویزې خدمات هم موږ لرو، د بورسي خدمات هم موږ لرو، او د پاسپورت خدمات هم لرو. په ښه معیاري شکل سره موږ ورته کولی شو ثبت نام ورته وکړو. زموږ خدمات چې دي په ټولو ولایتونو کې په آنلاین شکل سره دي، او د آنلاین له طریقه موږ خپل خدمات مخې ته وړو. او یوازینی خدمات زموږ دي چې د آنلاین له طریقه په ټول افغانستان کې تقریبا 2 کال رئیس یا الا 3 کال رئیس موږ د خدمات مخې ته وړو. او کولی شئ چې موږ سره په تماس کې شئ. دلته زموږ ادرسونه هم شته، په فیسبوک کې هم زموږ ادرس شته، په ټویټر کې هم زموږ ادرس شته، په یوټیوب کې هم چې دغه فعلا لپاره دغه چینل تاسې ګورئ، او ټلیګرام کې هم شته، زموږ ایمو کې هم شته، نور اجتماعي شبکو کې هم شته. او که غواړئ بیا ثبت نام وکړئ، د ثبت نام لپاره فقط او فقط دغه واتساپ شمېرې ته څه وکړئ چې تاسو هم په سکرین باندې ښکاري 028 دغه شمېرې سره کولی شي په واتساپ باندې تماس ونیسئ او تاسو کولی شئ ثبت نام اجرا کړئ. او بیا هم یادولی کوم کسان چې مشکل لري کولی شي د دې ویډیو لاندې موږ سره خپل مشکل شریک کړي، کمنټ کړي، او تر څو هغه مشکل موږ حل کړو، تر څو په دغه شکل سره تاسو موږ ځواب درکړو درته البته. او د لا ډېرو معلوماتو لپاره کولی شئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ.
او کولای شي دلته نور هم ویډیوګانې شته د هغه هم څوک د خپل د حل مشکل په خاطر باندې هغه هم کولای شي تعقیب کړي ویو ګوري. دا ډېر معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه. کور آباد.